د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. اونۍ په لړ کې خپرونه پیل شوه. زه بیت الله میخیل یم. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې ورځو د تېرې جمعې ورځې پیښو ته لنډه کتنه کوو. د خوست شیخ زاید پوهنتون مسؤلین وایي چې د تېر یو کال راهیسې د پوهنتون په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګ راغلی. دوی وایي له کله چې د متحده عربي اماراتو سره د دې پوهنتون اړیکې خرابې شوي، اوس دوی په دې توانېدلي چې د خلیفه فاونډیشن سره اړیکې جوړې کړي او په همکارۍ د میلیونونو ډالرو پروژې پلې کړي چې په تدریسي او پرمختیایي برخه کې به ژور بدلون راشي. د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس عبدالخلیل افغاني وایي چې د تیرو یو کال راهیسې په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه راغلي دي. له کله چې د عربي اماراتو سره په کندهار کې د یوې پیښې له امله اړیکې خرابې شوې، په دې وتوانېده چې د خلیفه فاونډیشن سره اړیکې ټینګې کړي چې په لړ کې یې د میلیونونو ډالرو مرسته وکړه. بالاخره موږ وکولی شو د خلیفه فاونډیشن سره خپل اړیکې ورغولې، د هغوی سره په تماس کې شو چې خلیفه فاونډیشن خوشبختانه د شیخ زاید پوهنتون قدري روغتون ته یا تدریسي روغتون ته د 7,09,90,000 ډالرو په ارزښت یوه پروژه منظوره کړه چې په دغه پروژه کې د تدریسي روغتون دپاره ټول اړین وسایل، تجهیزات، کیمیاوي مواد په هغه کې شامل دي چې دغه پروژه به په 3 کالونو کې تطبیق کیږي او دغه وسایل به شیخ زاید پوهنتون ته رسیږي. افغاني وایي چې په تېر کال کې د قدري روغتون لپاره 2,09,90,000 ډالره د وسایلو مرسته وکړه چې 42 پکې ماډرن ماشینونه دي. په تبابت کې د هغوی نه کار اخیستل کیږي، هغه په دې کې شامل دي. یو بله پروژه چې د خلیفه فاونډیشن سره موږ په هغې باندې کار وکړ، د هغوی یو انجینر د اردن نه راغی، د هغه دپاره زمینه سازي وشوه، هغه دلته 3-4 شپې تېرې کړې او بالاخره هغه پروژه چې 4 پوړیزه د لیلې ودانۍ وه چې د هغې کارونه توقف شوي وو، بند شوي وو، هماغه کارونه هم شروع شو چې الحمدلله اوس کار جریان لري او دا تقریبا د 1,000,000 ډالرو په ارزښت پروژه ده. د تیر یو کال په دوران کې د 14,02,280 افغانیو په ارزښت باندې د ترمیم پروژه وه چې د شیخ زاید پوهنتون ډیری ودانۍ ترمیم ته اړتیا درلوده او هغه ترمیم ترسره شوی. خلیفه فاونډیشن بله پروژه د نجونو 4 پوړیزه ودانۍ کارونه یې نیمګړې پاتې وو، د شاوخوا 1,000,000 ډالرو مرسته وکړه چې اوس یې کارونه روان دي. د یادو مرستو په لړ کې بانک جهاني د نورو مرستو ترڅنګ د UVCT انټرنیټي مرکز لپاره 10,80,000 افغانیو مرسته وکړه چې په دې سره به 100 استادان وکولی شي چې په تدریس کې د انلاین انټرنیټ څخه کار واخلي. 4,3,193 افغانیو په ارزښت باندې د 19 د لیلې تشنابونه چې کوم دي هغه رغول شوي دي. د بانک جهاني په مالی مرسته باندې د شیخ زاید پوهنتون دپاره د 10,9,500,000 افغانیو په ارزښت باندې د ICT یو سنټر ایجاد شوی دی چې په دغه مرکز کې به د شیخ زاید پوهنتون 100 تنه استادان او 100 تنه محصلین دوی په انټرنیټ ته لاسرسی ولري. بله پروژه د 12,02,250 افغانیو په ارزښت باندې د سولر پروژه ده چې همدغه ICT سنټر ته د سولر یعنی د شمسیو په واسطه باندې برق تهیه کړی.
افغاني وایي چې د تیر کال په جریان کې په دې وتونیدو چې د خپل وزارت څخه 2 کسټر موټر او د کلي پراختیا وزارت څخه 2 لند کروزر موټر ترلاسه کړي چې د پوهنتون د استادانو او کارکوونکو په تګ راتګ کې یو څه اسانتیا رامنځته کړې ده. د تیر یو کال په دوران کې موږ وکولی شو چې د وزارت مقام څخه 2 کسټر موټرونه ترلاسه کړو. د تیر یو کال په دوران کې موږ په دې باندې وتوانېدو چې د کلیو د پراختیا بیا رغونې د محترم وزیر صاحب څخه 2 موټر ترلاسه کړو او 2 موټر چې لند کروزر موټر دي دا هم د شیخ زاید پوهنتون په واک کې ورکړل شوي دي. عبدالخلیل افغاني وایي د تدریسي بلاکونو کمښت د سپورتي میدانونو راغول او د فارغ شوو زده کوونکو لپاره ډاټابیس جوړول به په راتلونکي کې د پوهنتون ډېرې ستونزې حل کړي. چې په اول قدم کې موږ ته د 4 تعمیرونو شدیده اړتیا ده چې باید موږ تدریسي بلاکونه ولرو. موږ د محصلینو د ورزش لپاره سپورتي میدانونه لرو ولې مجهز نه دي. که د دوی دغه سپورتي میدانونه لږ داسې حال یو داسې ځای چې په هغه کې موږ تر 2000 پورې محصلین راجمع کړی شو علمي کنفرانسونو ته یې کښېنوو نو داسې یو تالار ته هم اړتیا لرو چې تقریبا 2000 تنه ځای کړی شي. د یادولو وړ ده چې شیخ زاید پوهنتون اوس مهال 12 پوهنځی د ورځې او 4 د شپې لري چې د 250 استادانو لخوا 8000 محصلینو ته په بېلابېلو پوهنځیو کې زده کړې ورکوي چې هر کال ورنه په زرګونه محصلین فارغېږي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته دغه هیواد لوی درستیز په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. ارګ وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې شوي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی تېره ورځ د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یوه ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه څرګندونې وکړي او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شي. امریکا تر مخکې ایران ته خبرداری ورکړ چې فضا ته د 3 راکټونو له توغولو ډډه وکړي. امریکا باور لري چې د ایران رژیم له بالستیکي یا لر وټنو توغندیو څخه په کار اخیستو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي ایران ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې 3 راکټونه فضا ته استوي چې د په وینا په دې کې له قاره ویشتونکو بالستیکي توغندیو کار اخیستل کیږي. تېره شنبه په خوست کې د جوړېدونکي نمونوي لیسې کارونه چې 3 میاشتې وړاندې پیل شوي وو د محلي چارې 100 سلنه ترسره شوي او لا هم په چټکۍ سره یې کارونه روان دي. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د یادې لیسې د کارونو په بشپړېدا سره به د خوست د پوهنې په بهیر کې اساسي بدلون رامنځته شي. نمونوي لیسه هغه مودل ښوونځی دی چې د خوست ولایت په کچه به ممتاز او نخبه زده کوونکي ورته راټولیږي او د ممتازو ښوونکو لخوا به درس ورکول کیږي. د دې لیسې توپیر د نورو لیسو سره دا دی چې دغه لیسه به ځانګړې لیلیه، ځانګړی لابراتوار، ځانګړی کمپیوټر لیب او ځانګړي زده کوونکي ولري چې دا ټولې د نورو لیسو سره توپیر لري. په خوست کې د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي چې د یادې لیسې چارې 100% تکمیل شوي او د 2 کمپلیکسونو په جوړېدو سره به د یادې نمونوي لیسې اړوند ټولې ودانۍ بشپړې شي. د خبره چې له چارو یې وخت په وخت نظارت کیږي او هڅه یې ده چې د کیفیت له پلوه هم نمونوي لیسه پاتې شي. دغه لیسه چارې روانې دي
یو دوه کمپلیکس لري چې یوه برخه تدریسي ده او بله لیلیه ده. شاوخوا 215 میلیون افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د 2 کلو په موده کې به جوړیږي. د چارو له پیلېدو څخه 3 میاشتې تېرې شوي دي. د چارو کیفیت د معارف ریاست او د ولایتي ادارې د انجینرانو د ټیم لخوا تر کلکې څارنې لاندې دي. د خوست پوهنې رئیس لیواله دی چې د یاد ښوونځي د تدریس په پیلېدو سره به د ولایت د پوهنې په سکتور کې اساسي بدلون راشي او ممتاز زده کوونکي به د تدریس د ټولو اسانتیاوو څخه برخمن شي. او زما باور هم دا دی چې د دغه لیسې په جوړېدو سره به هغه استعدادونه چې په ښوونځیو کې دي او ډېر کله د امکاناتو د نشتون له امله نشي کولی چې خپل استعدادونه وغوړوي او ټولنې ته یې ښکاره کړي. د دغه نمونوي لیسې په جوړېدو سره به په دغه برخه کې انکشافات رامنځته شي. د یادې نمونوي لیسې د جوړېدو چارې په داسې مهال کې ترسره کیږي چې اوس هم خوست د افغانستان یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې کابو 80% ښوونځی ودانۍ نه لري او زده کوونکي سره لمر ته د زده کړو چارې پر مخ بیایي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پرله پسې غور کوي. دا خبره د امریکا مرستیال ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې ته په یوه مرکه کې کړې. د نوموړي په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه غور کوي. د ترکیې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د 3 اړخیزې غونډې قربوي. رجب طیب اردوغان جمعه د جنورۍ په 4مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. خان او اردوغان په انقره کې په ګډه خبري کنفرانس کې ویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیې 3 اړخیزه غونډه مهمه ده. تیره یکشنبه د خوست ګربز ولسوالۍ اړوند د مخې کلي اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د بیارغونې، روغتیا او ښوونې روزنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري او ناپاکې اوبه څښي چې له روغتیایي ستونزو سره یې مخ کړي دي. د بلې خوا د ولایت مسؤلین وایي چې دوی متوازن انکشاف ته ژمن دي او د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره به د ولس ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د مخې کلي هغه غرنۍ سیمه ده چې د ښاره په لرې واټن کې پرته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د بیارغونې پروژو ترڅنګ د روغتیایي خدماتو او د پوهنې له ستونزو سر ټکوي. غوښتنه کوي چې په حال کې د دولت سیمې ته د سروې ټیمونه ولېږي او دوی ته د عامه خدمات وړاندې کړي. مشکلاتونه میج هارته حکومت دا میشت حیات نشتا نو تیرتی و نه تر د میج غوښتنه نشتا چې مشر ته وایي چې درمه وایي چې هیڅ نه روکوي چې ولا ورشه می سره مموري وړي کې ورکه نوسي می سره په دوه په انجام دی یا چې دماغ مې ماخوره او زبر وخت روشه میشتر آیات رتی ولسوالی در ولجی حکومت در ولجی مغرب در ولجی میج هر وقت د نه مسکول شته نه کلینیک شته نو مختاب. دوی د لارې د ترانزیت ترڅنګ غوښتنه کوي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او چې کله د مشکلاتو د حل په موخه ادارو ته ځي ښه سلوک ورسره نه کیږي. چې دا روډ اعلان شوی دی ترانزیت او ترانزیت په نوم د ایسه پرې غاور نه وشو که دغه روډ ترانزیت شي نو د ګلم خونه تر کوبله پرې دا خلکو ټول په ابودي شي او دا خلکو که د خدای وښه د مشکلات نه خلوص شي. یبه ولای میشته د بیادبی دا مافی چې میجه بنت شي بزایت شي بزایت شي او میجت شي دا څومره مخالف کور دی. له بلې خوا د ولایت مقام د ویان په خبره چې دوی په تیره اداري ناسته کې په دې خبرې کړې چې متوازن انکشاف ته به پام وکړي
او د اولویتونو په پام کې نیولو سره به د ولس ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا یوازې د ګربزو ولسوالۍ اړوند د مخې کلي اوسیدونکي نه دي، بلکې لا هم د خوست ولایت په لرې پرتو سیمو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې د خلکو په وینا د چارواکو خدمات او لیدنې یوازې د مرکز او اړوند سیمو پورې مربوط دي. خو دا چې خوست ته حلیم پیدایي تازه د ولي په صفت ګمارل شوی، معلومه به شي چې د خلکو د ستونزو ته څومره رسیدنه کولی شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې په دوه مخیتوب تورنوي او وایي له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته د طالبانو د کینولو په هدف باید په هغه هیواد فشارونه زیات شي. د تېرې دوشنبې ورځې پیښو ته لنډه کتنه. په خوست کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د سبزیجاتو تر 200 پورې خونې جوړې شوي چې په خبره 150 شنې خونې فعالې دي او نږدې 1300 ټنه سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. د ریاست په خبره د غوښنو خونو د سبزیجاتو په برخه کې د خوست میشتو ډیری اړتیاوې پوره کړي. د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سرکا په سیمه کې دلته شاوخوا 22 د شنې خونې موجودې دي چې د دغه مسؤل او د مالک په خبره چې په هره شنه خونه کې شاوخوا 15 سپان د دوی په خبره چې موجود وي چې دغه هر یو سپان د میاشتې عواید چې دي 10,000 افغانیو ته رسیږي. د خوست ولایت هغه کروندګر چې د محل د شنو خونو پر مټ بازار ته سبزیجات وړاندې کوي وایي چې د اړوندو خونو پر مټ یې د عایداتو د زیاتوالي ترڅنګ ګڼ شمېر کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي. دغه گرین هاوس میشته حکومت سره منظور کړی دی ډکار پیښ وي او دغه میشته د میاشتې 15 دره او واحد لوس ترسي او په دا کې میشته 2-3 کسون نه راوړي کې مصروف دي کورس لري امید د حکومت نه دا غوړي چې میشته د خشنې خونې په بازار موندنه کې مرسته وکړي. دا گرین هاوس چې دا ډېر ښه شی دی میکتو ستا په خو پاکستان ناشنه سبزی ارتلی ایس په داخل افغانستان کې دا ډېره ښه خبره ده کنه بل خواد نه میشتو څخه خلوصي. دوی له دولت نه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د یاد پروګرام د لا پراختیا او په ورته برخه کې دی د بازار موندنې لپاره ورسره همکاره پاتې شي. شنه خونه چې مو جوړه کړې ده تقریبا په میاشتې طریقه مونږ 100,000 افغانۍ لوسترو او که سیزن ته حساب وکړو سیزن تقریبا 4 میاشتې ټیم مونږ نه نسی چې د سپارلي سیزن وي او په سیزن کې مونږ 80,000 افغانۍ عواید لوسترو. مونږ د ډېرې ډېرې ګټې ورسولې چې ځکه چې ژمي کې دا سبزیجاتو کې مونږ مصروف د کورنیو مصروف پې خم او کور بور مخسي مونږ ته استفاده کوي ته اقتصادي استفاده کوي مونږ دا کې خم مصروف لا ګرځول نه مونږ مانیو. بلخوا د خوست د کرنې چارو ریاست مسؤلین وایي یاد ولایت د سبزیجاتو له پلوه د خودکفایۍ پر لور روان دی. دوی په ورته وخت کې دا هم وایي هوډ یې کړی چې کرنیز اقتصاد ته لا پیاوړتیا ورکړي. د 150 پورې شنې خونې توزیع شوي دي تېر کال او خوست ولایت د سبزیجاتو د نقطې نظره خودکفایه ده. زموږ د سبزیجاتو صادرات البته د ګاونډي ولایتونو ته کېږي د ځای نه کابل ته ځي موږ په خپل د کښت په وخت کې صادرات لرو. د مهال د خوست ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 200 بابا شنې خونې جوړې شوي چې له دې جملې 150 فعال دي. دا خونې د کارډیف مؤسسې په 80% مالي ونډې اخیستنې د دغه ولایت بزګرانو ته په واک کې ورکړل شوي. د چارواکو په وینا له یادو خونو څخه د کال له مخې شاوخوا 13 ټنه تازه سبزي بازار ته وړاندې کیږي خو دغو ټولو ته په کتو لا هم د بزګرانو زیات لاسنیوي ته اړتیا ده.
تر څو ولسونو ته لا نوره هم د اقتصادي پیاوړتیا غوره امکانات په لاس ورشي. د خوستما کتابتون سره د کتابونو مرسته وشوه. د کلیو پراختیا وزارت له لورې د خوستما کتابتون سره د شاوخوا 250 بېلابېلو کتابونو مرسته وشوه. اړوند مسؤلین وایي موخې یې له دې لارې د خلکو مطالعې ته هڅول دي، خو یو شمېر یې غوښتنه کوي چې په کتابتونونو کې موجوده ځینې د نورو ژبو کتابونه دي د پښتو ژبې د بډاینې په خاطر راوژبړل شي. په سویل کې د طالب وسلوالو د لویو مرکزونو د له منځه وړلو په موخه پوځي عملیات پیل شوي. پوځي عملیات د کندهار د شمالي ولسوالۍ شاوالي کوټ په هغه سیمه کې ترسره کیږي چې د سویل له 4 ولایتونو کندهار، زابل، هلمند او ارزګان سره لارې لري او وسلوال پکې د ځانمرګو بریدګرو د روزنې، ماین جوړولو او رهبرۍ لوی مرکزونه لري. پوځي چارواکي وایي پوځي عملیاتو کې نړیوال هوایي ځواکونه ورسره مرسته کوي. د تېرې سې شنبې ورځې پیښو ته لنډه کتنه. د تېرې سې شنبې په ورځ خوست ښار د سپین جومات تر څنګ په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله ګڼه مرګ ژوبله اوښتې. د خوست عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د پیښې له ځایه د خوست مختلفو روغتونونو ته 25 په شاوخوا کې مړه او ټاپیان وروړل شوي. خوست ولي پیښه تاییدوي او وایي چې په پیښه کې 2 کسان شهیدان او 14 ټاپیان دي. په ننګرهار کې 14 داعش وسلوال ملي امنیت ځواکونو ته تسلیم شوي او 8 طالب وسلوال د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. د سولې له پروسې سره یوځای شوي او تسلیم شوي وسلوال وایي په ترسره کړي جنګ پښیمانه دي. د تېرې چهارشنبې ورځې پیښو ته لنډه کتنه. په خوست ولایت کې د جنوب ختیځ زون د جلغوزیو د اتحادیې د جوړولو پر مهال د زراعت مسؤلینو وویل چې په دې ولایت کې به په 1 لک جریبه ځمکه باندې ځنګلونه احیا او 50 کورنۍ باغچې به هم جوړې شي. بلخوا د جلغوزیو سوداګر وایي چې دوی اوس مهال د جلغوزیو په پروسس او د جلغوزیو په راټولولو کې ستونزې لري چې دوی یې د پوره کېدو هیله څرګنده کړې. په ولایاتو کې اقتصاد ریاست یو د مهمو ریاستونو څخه شمیرل کیږي چې اکثره پروژې د دوی تر څار لاندې نیول کیږي او د ولایت د پرمختګ او انکشاف لپاره پلانونه او طرحې جوړوي. د خوست اقتصاد ریاست لپاره د نوي رئیس محمد شفیق د پیژندنې په مراسمو کې نوموړي وویل چې د اړوند وزارت په چوکاټ کې به اقتصادي او ټولنیزو موخو لپاره کار وکړي. د خوست ولایتي شورا استازو او دیني علما کرامو په خوست کې ترسره شوې پیښه په کلکو ټکو وغندله او له اړونده ادارو یې غوښتنه وکړه چې د پیښې عاملین پیدا او ژر تر ژره ورته سزا ورکړل شي. دوی وایي ورته پیښې د اسلامیت او انسانیت څخه لرې دي او په مخالفینو غږ کوي چې د جنګ پر ځای د خبر اترو لاره غوره کړي. 13 سې شنبه د خوست ښار اړوند د سپین جومات په څیرمه په همدغه ساحه د عامو خلکو په ګڼه ګوڼو کې موټرسایکل پم چاودنه وکړه چې شاوخوا 10 کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د اسلام له نظره علما کرام د عامو خلکو وژنه ناروا او له اسلام سره په ټکر کې بولي. دوی په جنګ کې له ښکېلو خواو غواړي چې د عامو خلکو ژوند ته دې پاملرنه وکړي.
خپل بچیانو ته په نفقه ګټلو باندې مصروف وو او یو داسې څوک چې هغه سنګدله وو یعنې د تیږې زړه ولري په انسانیت کې د په انساني قوانینو کې په شرعي قوانینو کې د دې دپاره هیڅ ځای نشته چې یو داسې څوک چې هغه د خپل بچیانو دپاره حلاله نفقه پیدا کوي او ته یې پرته د محکمې پرته د ګناه څخه هغه ته په شهادت باندې رسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اشخاصو ته فرمایي وقتاله کفر د داسې مسلمانانو وژنه کفر د کفر. د خوست د ولایتي شورا استازي دا ډول پیښې په کلکو ټکو غندي او له ولایتي ادارې غواړي چې د عامو خلکو د ژوند خوندیتوب ته د پام وکړي او په خپلو امنیتي کمربندونو دې پاملرنه وساتي. دا ډول بریدونه لکه پرون چې په خوست کې وشول نو د خلکو په اذهان نه ډېر بد تاثیر کوي په کاروبار کې په اقتصاد کې او د خوست په بیا رغونه باندې ډېر بد تاثیر کوي. دا ډول چاودنې چې د خلکو په منځ کې یا د خلکو په ګڼه ګوڼه کې کېږي موږ یې په کلکو ټکو غاندو او ترڅنګ یې د امنیتي او کشفي ارګانونو د خپل وظیفوي مسؤلیت په اساس غواړو چې دا په دې رقم د افراد او اشخاص کشف او د قانون منګولو ته وسپاري. په افغانستان کې په جنګ کې د نظام مخالف درګیرو طرفونو که چېرته دغه چاودنې سازماندهي کړې وي یا دوی کړې وي نو په سیاسي لحاظ هم دوی دپاره ګټه نه کړي او د خدای په نزد هم د عامو خلکو وژل جایز نه دي. په افغانستان کې دا لومړنۍ پیښه نه ده چې په خوست ولایت کې ترسره کیږي. دې ته ورته نور پیښې هم د عامو خلکو په ګڼو ګوڼو منځ کې ترسره شوي دي. په بار بار دیني علما کرامو د اسلام له نظره دغه پیښې په کلکو ټکو غندلې او مسؤلو کسانو ته یې د امنیتي تدابیرو د نیولو غوښتنه کړې. او دا هم د تېرې پنجشنبې ورځې پیښو ته لنډه کتنه. په خوست ولایت کې د ځوانانو مشورتي ټیم او د مدني ټولنې لخوا د ولسمشر بنسټیزو کړنو او د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ. ځوانان وایي چې په هیواد کې د یو شمېر پروژو او د سولې خبرې دې ګړندۍ شي تر څو مو په هیواد کې بنسټیز بدلونونه رامنځته شي. بلخوا یو شمېر ځوانان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د په اداراتو کې د ځوانانو ګمارنه او میرمنو ته د زده کړو په برابرولو کې ځانګړې توجه وشي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلینو د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال تیر 2013 میلادي کال د خبریالانو لپاره خونړی وبلو او زیاته یې کړه چې لا هم خبریالانو ته د کار په ساحه کې ستونزې ایجادېږي. دوی وایي وسلوال مخالفین حکومت او زورواکي هغه څوک دي چې د بېلابېلو لارو یې خبریالانو ته د تاوتریخوالي هڅه کړې. درنو لیدونکو او اورېدونکو نه یې په لړ کې خبرونه تر دې بریده وو. تر بیا خوشحاله اوسئ.